وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدیه څه ته ویل کېږي چې کوم مسلمان نه ماه رمضان شریف کې روزې پاتې شلې نو د دې یوې روزې چې کوم دی د دې به فدیه ورکوي، قیمت به ورکوي. ښه لکه نن سبا کم از کم 100 روپۍ دا به ورکوي. لیکن دا هر یو کس نه چې چار باره برابر وي، بالکل صحتمند وي. مولانا صاحب زما دومره روزې دي، زه سفر کې ما یا زما کار ډېر زیات سخت دی، نو لہذا زه د دې فدیه ورکوم. فدیه به څوک ورکوي؟ یو کس تپوس کوي چې ما ته داسې قسم له بیماري ده چې زه د روزې نیولو طاقت نشم ساتلی، او دغه شان لا زه د دې روزو چې کوم دی زه به څه کوم؟ هغه لپاره مسله دا ده چې یو سړی بیمار دی او که دې دا روزې نیسي نو د جان ته خطر ده. دغه شان لا د بیماری چې کوم دی دا بڑاویږي، زیاتیږي، نو یعنی حتی الامکان یعنی د دې سرونه یعنی دغه نشته دی، یقین نشته دی چې زه به ښه شم، نو دې پس ته د دې فدیه وغیره ورکوي. لیکن که وروستو د باندې بیا بهار راغی، د صحت حالت ښه شو، ښایسته شو، بیا به هم دا روزې نیسي. کومې پیسې چې د ورکړې دا خیراتي به ورکړي، دا خیراتي شلې د هغې به ورته اجر او دارنګې ثواب به ملاویږي. یا یو انسان داسې دی چې دومره بوډاوالي حالت کې دی چې هغه روزې نیولو د هغه هېڅ قسم لا طاقت او قوت نشته دی، نو داسې انسان هغه لپاره هم دا پکار دی چې خپل د روزو کم قیمت ورکوي، د یوې روزې د هغې فدیه ده. نو چې میاشتې کې تاسو شمار کوئ چې 29 یا 30 ورځې دي، د هغې مطابق دا به ورکوي، پیسې به ورکوي، یا 2 کیلو غنم به ورکوي، یا د هغې ډبل چې کوم دی وربشي به ورکوي. دې ته ویل کېږي اسلام کې فدیه. نو داسې کس دا به فدیه ورکوي. یو کس دا تپوس کوي چې زما مور به انتها بیماره ده او 3 ځله د هغې اپریشن شوی دی، لیکن هغې ته بیا دا فکر دی چې روزې زما پاتې شلې، زه به دا څنګه ادا کوم؟ شاباس تاسې زنانې لپاره. نارینه بېغمه دي، لیکن بعض زنانه داسې حالت کې دي چې د هغې اپریشن هم شوي، لیکن هغوی بیا هم د مسلې تپوس کوي او معلومات اختیاروي چې د الله تعالی حکم باندې پاتې نشي. بعض سړی انسان سم ساده دی، لیکن هغه روزې وغیره دا نه نیسي، لیکن زنانه دا بیماری په حالت کې دا هغه تپوس کوي. نو هغې ته جواب دا ملاویږي چې چونکې ته د بیماری د وجې نه د روزې طاقت ستا نشته دی، لہذا څومره روزې چې ستا په ذمه باندې دي د هغې فدیه به ورکوې. او فدیه څه ده؟ د یوې روزې فدیه 2 کیلو غنم یا د هغې ډبل وربشي یا دارنګې د هغې قیمت وغیره دا به ادا کوي. دارنګې بعض زنانه داسې دي چې هغو ته د حمل په دوران کې الټی راځي، نو لہذا هغو روزې وغیره دا نشي نیولی، دا ورته ګرانه وي. نو داسې زنانې لپاره څه حکم دی چې هغه به هم فدیه ورکوي؟ نو د هغې جواب دا دی چې داسې زنانه چې هغې ته په داسې حالت کې چې باریک حالت کې دا الټی راځي، کله چې کوم دی دې ته صحت ملاو شو، دا عرضي طور سره دا بیماری ده، دا همیشه لپاره نه ده. کله چې دې ته صحت ملاو شو او دا روغه جوړه شله، نو بیا چې کوم دی کوم ورځو کې چې لنډې ورځې دي یا کوم موقع دې ته ملاویږي، په هغې کې به دا څه کوي؟ یعنی دا روزې به نیسي او دغه انداز سره د الله تعالی حکم دا به پوره کوي. دارنګې یو نوجوان دی، هغه تپوس کوي چې زه بهر ملک کې ما او ما نه روزه چې کوم دی هغه ما نه قصدن خرابه شوې ده، پوه شوی نه یم، لیکن اوس زما کار ډېر زیات سخت دی، سخت کار کې زه لګیا یم او ما سره ذره بر ټیم نشته دی. مساکین ما ته پته نشته چې کوم مسکین له به غنم ورکوم او چاله وربشي به ورکوم، د دې پته نشته. که تاسو ما ته مولانا صاحب یو آسان شی وښیئ چې هغه نغد کیش زه چا لپاره ورکړم، نو دا به ډېره ښه او زه به ذموارۍ نه خلاص شم. نو د هغې جواب دا دی چې داسې کس چې هغه نوجوان دی، نو لہذا هغه په دې باندې نه خلاصېږي چې هغه فدیه ورکړي. هغه چې کوم دی باقاعده یعنی هغه نه روزه خرابه شوې ده، شادي شده انسان دی، روزه ته خرابه شوې ده، 2 میاشتې روزې ونیسي، یو روزه قضا، دا 2 میاشتې جرمانه ده او یو میاشت د هغې قضا ده. نو چونکې چې کوم دی ټیم نشته، لیکن دغه نه د الله تعالی حکم دی، لہذا د دې هېڅ طریقه نشته. فدیه هغه سړی ورکولی شي چې د هغه ځواني نشته دی، هغه بوډاوالي حالت کې دی یا داسې لاعلاج بیماری کې مبتلا دی چې د هغه د بیماری هېڅ قسم لا خواله یعنی هغه نه راځي، د دې وجې نه دی به پس ته فدیه به ورکوي. دارنګې بعض حضرات داسې دي چې هغه دنیا نه تللي او د هغو روزې پاتې شوي دي، دارنګې د هغو مونځونه پاتې شوي دي، نو د هغې نه وروسته هغو پسې خیراتونه کېږي، دا جمعه ده، دا څلېښتمه ده، دا کال دی، دا خیرات دی. دارنګې روزې کې ډېر خلک چې کوم دی داسې صدقات دا ویشي دا ویشي،
نو دا چې کوم دی دا یعنی صدقې ثواب ورته ملاویږي لیکن اصل کې داسې کسان چې هغه دنیا نه تللی او د هغو شاته وارثان پاتې شي دي نو باقاعده د هغو د مزونو د هغو د روجو بلکې هغه روجې چې هغه د منخ روجې دي هغه پاتې شي دي یا یو سړي قسم کړ دی چې زه دا کپړه نه اغوندم یا دې کور ته نه ځم یا دا شی نه خورم بیا چې کوم دی قسم یې مات کړ دی د هغې په ذمه باندې 3 روجې دي نو وروستو چې کوم د هغې وارثان دي هغو سره مینه ساتي نو دغه نه افطاري ورکوي بعض ځای په ځای په پاکستان کې بار ملکونو کې افطاري پارټیانې وي ښه نو دا اصل کې بعض داسې وي چې څه خیرات وي بعض داسې وي چې کوم وفات شي دي هغو پسې دا ثواب ورسي خو بهتره طریقه دا ده چې د هغو فدیه وغیره دا ورکړلی شي دا لازم ده او د هغه څومره ده د یو روجې یا یو د منخ روجې یا د قسم 3 روجې نو د هغې یوې روجې یعنی فطراني هغومره مقدار دی هغه به ورکوي نو د الله تعالی طرف نه به دته څه کېږي دا ذموارۍ نه به د خلاصېږي یو سړی داسې دی چې هغه تنګدس مریض دی تنګدس یعنی د هغه لاس چې کوم دی هغه تنګ دی دس ویلی کېږي لاس ته او تنګ معنا بالکل یعنی یو سړی غریب دی تنګ دس فارسی ده تنګدس مریض دی به فدیه څنګه ورکوي نو د هغې جواب اسلام دا ښیي چې څنګه چې کوم دی کوم خوراک کاک دی په خپله کوي هغه شانه روټۍ دی یو محتاج ته 2 ټیمه ورکوي یعنی یو روجې فدیه دا ده که خوراک ورکوي نو 2 ټیمه یعنی پښمني ټیم ته ماښام ټیم ته 2 وخته روټۍ چې څنګه دی خوري هغه شان لا دی به ورکوي او که یو سړی داسې دی چې هغه بالکل یعنی کنګال بینک او پاکستان دیغه یو سړی داسې دی چې جیبونه شمارې دا ډېر زیات دي جیب نمبر 1 جیب نمبر 3 جیب نمبر 8 شیشه روک شي بیا پتن لګي لیکن کنګال بینک او پاکستان جیب کې هیڅ شی نشته بالکل چې کوم دی سور درجې دی نو لہذا د باندې بیا فدیه نشته ولې چې په خپله محتاج دی نو داسې کس که هغه باندې فدیه راغله که کله د هغه لاس چې کوم دی هغه څه شي ښه شو نو بیا به دی چې کوم دی د یوې روجې فدیه به ورکوي دا فدیه دا به ورکوي چا لپاره به ورکوي او دارنګې دا څنګه انداز سره به ورکوي ښه نو د روجې فدیه چې کوم دا هغه چاله نشي ورکولی چې کوم د جړ دی جړ یعنی پلان لا نیکله د نیکه نیکله دغه شان له په مخه ځه آدم علیه السلام پورې چې څومره په مخه ځي آخري آدم علیه السلام نو دا مشران لا چې چا نه دی پیدا دی دوله دا فدیه دا نشي ورکولی دغه شان له چې کوم دی کوز طرف ته چې کوم د نسل دی یعنی د اولاد دی د اولاد دی پکته ځه چې څومره لړ کړ د خورشې دی بعض سړی ځان ته مه ګوره بعض سړی دومره وي چې جوج ماجوج نه زیاتې ښه جوج ماجوج لا کم دی مخکې یو سړی ما بازار کې وکړه ما ته چا وښو وی دا سړی ته پېژنې مې نه وی د فلاني ځای دی جلندر نوم دی ښه د چې کوم لړ کړ دی توبه به وکاږي او 3 د بیبیانې دي 3 د ټبرې دي او د پوره د یو فوج دی ښه نو خلک دنه داسې یریږي لکه پاکستان فوج جګه لکه دله د فوج ضرورت نشته که چا پسې لاړ صرف وګوري ورته بس هغه نه ساه وتلی نو د پوره یو بادشاهي ده پوره بادشاهي نو د هغه لړ کړ دا به څومره وي ښه د دې وجې نه فدیه وغیره داسې کس لپاره چې هغه وایي چې زما خپل نسل ډېر زیات دی نو چې کوم دی اولاد دغه شان له په مخه چې کوم دا یعنی شاخونه دي دوله دا نشي ورکولی او چې څومره چې کوم دی جړ دی یا کپلار دی مور ده او د مور دا دغه شان له په پورته دغه شان له دا نیکونه وغیره دي نو دوله هم دا نشي ورکولی او دارنګې سیدانو له هم دا نشي ورکولی دغه مسله چې کوم دا د سرسایې هم ده سرسایې مسله که وروستو بیان نشي نو دا هم ذهن کې کېږي چې هغې لپاره هم دغه مسله ده چې سرسایه هغه چاله نشي ورکولی چې کوم د مشران دي او چا نه دی پیدارې دا چې کومه شجره په پورته تلله هغو له نشي ورکولی نیاله د پلار طرف نه یعنی د پلار مور یا د مور دارنګې نیکونه د مور طرف نه نیکو یا د پلار طرف نه نیکو دغه شاخونو باندې به پورته ذات دوله نشي ورکولی دغه شان له خپل اولاد لا نشي ورکولی او ښځه خاوند نه نشي ورکولی او ښځه خاوند دا یو بل لا یعنی دا نشي ورکولی او دارنګې سیدانو نه نشي ورکولی د دې نه علاوه چې څومره یعنی مستحق کسان هغو لپاره دا ورکولی شي